سلامونه. په دنیا کې یو ناروغي خو په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. همدغه مریضي بیا ماشومان او ځوانان تر خپلې حملې لاندې راوستي. هو، زه د ستړیا په اړه غږیږم. ولې همیشه تاسو د ستړیا احساس کوئ؟ د شپې پوره 7 ساعته خوب کوئ، خو د پاڅیدو په وخت کې بیا هم د ستړیا احساس کوئ او د پاڅیدلو لپاره هیڅ انرژي نه لرئ. په غرمه کې درته خوب درځي، درس ویلو او کار کولو ته د هیڅ ډډه نه لګیږي. حتی هغه کارونو ته هم زړه نه کیږي چې ستا د پرمختګ پورې تړلي دي. چې ورنږدې کیږي د ستړیا احساس کوي، نو ځکه نه ورنږدې کیږي او شاته یې غورځوي. خو دا یوازې ستا مشکل نه دی، دا د یوې وبا په شکل د خپرېدو په حال کې دی او په دنیا کې زیاتره خلک یې په اړه معلومات هم نه لري. What's going on? It's a 3 p.m. slump. کم انرژیتوب او دوامداره ستړیا په ډېر استراحت او د انرژي په ترلاسه کولو نه حل کیږي. تر څو مو د دې مشکل اساسي جړ نه وي پیدا کړی، دا مشکل نشو حلولی. اول باید پوه شو چې دا مشکل څنګه رامنځته کیږي. د یوې څېړنې په اساس په نړۍ کې د 5 کسانو نه 4 کسان د مشکل سره لاس او ګریوان دي. دوی داسې فکر کوي چې حتی د کوچنیو کارونو د سرته رسولو توان هم نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې د رواني صحت یا منټل هیلث د پرمختګ سره هم موږ انسانان چیرته ورک شو؟ که د حقیقت نه تیر نشو، هو ورک شوي یو، هغه هم ډیر بد رقم. اکثره خلک په دې مشکل په ورځني ژوند کې دومره مبتلا شوي چې حتی نشي کولی په اساسي ډول د دې مشکل نه ځان خلاص کړي. ځکه ټینګار کوم ملګرو چې دا ویډیو تر پایه وګورئ تر څو په ژوند باندې خپل کنټرول ترلاسه کړئ. تاسو به د ستړیا پر ځای د پر انرژي احساس وکړئ او په ټولنیز ژوند کې به لا پیاوړي شئ. دا کومه جادو نه ده بلکې ساينس دی. پیل باید اساسي ستونزې نه وکړو، هغه دا چې ستړیا څه شی ده. ګورئ، اکثره خلک داسې فکر کوي چې ستړیا یو فزیکي ستونزه ده، خو په اصل کې ستړیا یو رواني یا سایکولوژیکي حالت دی. شاید تاسو په خوراک او استراحت کولو سره یو اندازه انرژي ترلاسه کړئ، خو بیا هم په عموم کې د ستړیا احساس وکړئ. همدغه دلیل دی چې موږ وایو ستړیا یو سایکولوژیکي حالت دی او دا حالت په مغز کې د کیمیاوي تعاملاتو په ترڅ کې رامنځته کیږي. ګورئ، که نور یې هم درته واضح کړم، میلیونونه کاله وړاندې کله چې انسان ډېر یو ابتدایي ژوند درلودو، د دوی دماغ دومره انکشاف نه و کړی او دغه رشد په میلیونونو کلونه ونیول. په هغې وخت کې د خوراکي توکو سخت کمی و او زیاترو حیواناتو نشول کولی چې خپل خوراکي توکي ترلاسه کړي. وګورئ دادای همدغه دلیل و چې زیاتره حیوانات د لوږې او تندې له وجې مړه شول او حتی نسلونه یې له منځه لاړل. خو دلته یوه لاره موجوده وه، هغه دا چې حیواناتو باید خپله انرژي په ډېر سوچ سره په مصرف رسولی وی. یعنې د انرژي د ترلاسه کولو منابع محدودې وي. کوم حیوانات چې بچ شوي دي هغوی په دې پوهېدل چې خپله انرژي څنګه په احتیاط مصرف کړي. اوس که انسان ته راشو، د انسان په بدن کې غټ مغز لرل یعنې زیاته انرژي په مصرف رسول دي. د انسان په بدن کې 2% برخه مغز تشکیلوي او همدغه مغز بیا د انسان د بدن 60% انرژي په مصرف رسوي. یوه بله جالبه درته ووایم، شاید زیاته حیرانونکې وي. مشهور نیورولوژیست ډاکټر رابرټ سپولسکي وایي چې د شطرنج یو لوبغاړی په یوه لوبه کې 6,000 کالوري انرژي په مصرف رسوي، خو بل خوا بیا یو ورزشکار چې 1 ساعت منډه ووهي فقط 200 کالوري انرژي یې سوځېږي. نو دې نه دا خبره واضح شوه. په اوایلو کې کله چې د انرژي منابع کمې وي، د انسان مغز په داسې میکانیزم کار وکړو چې څنګه کولی شي زیاته انرژي ذخیره کړي تر څو خپل ورځنی ژوند پرې پر مخ بوځي. او بیا همدغه ذخیره شوې انرژي څنګه په احتیاط په مصرف ورسوي تر څو خپل نسل ته بقا ور وبخي. دا دقیقا هماغه ځای دی چې په انسانانو کې ستړیا رامنځته شوه. د 2012 د نیوروساینس تحقیق په اساس چې ستړیا داسې یو احساس دی چې د یو فعالیت د سرته رسولو په خاطر ستا بدن شاید تا ته ووایي چې ته به په دې عمل باندې خپله انرژي هم ضایع کړې، خو تا ته ګټه نه رسوي. اصلا دا احساس په انسانانو کې میلیونونه کاله وړاندې ایجاد شوی دی او دې احساس هغه وخت انسانانو ته ډیره ګټه هم رسوله. د مثال په ډول پخوا چې کله انسان په ځنګل کې ژوند کولو، کله به یې چې ښکار کولو نو مغز به ورته ویل چې کم ښکار کولی شي او کم یو نشي کولی. کم ښکار به چې نشو کولی، همدغې مغز به ورته ویل چې د دې ښکار نه تیر شه، خپله انرژي به هم پرې ضایع کړي او دا ښکار به هم ونه نیسي. د 2014 کال په یو بل تحقیق کې دې ته د کاست بینیفیټ انالیسس یا د لګښت او ګټې تحلیل نوم ورکول کیږي. یعنې زمونږ مغز هغه فعالیتونه سنجوي چې موږ یې سرته رسوو او محاسبه کوي چې موږ په دې فعالیتونو کې څومره انرژي مصرفوو او څومره موږ ته ګټه لري. دلته نو د مغزو فایده څه شی شوه؟
ګورئ د مغزو فایده نیورو کیمیاوي مواد لکه ډوپامین او سروټونین دي کوم چې په بدن کې د خوشحالۍ باعث کیږي او د مغز هدف همدا دی چې په کم انرژي سره زیات ډوپامین او سروټونین ترلاسه کړي. دې میکانیزم میلیونونه کاله وړاندې د انسان د ژوندي پاتې کېدو کې مرسته کړې وه خو اوس همدغه میکانیزم د انسان په فزیولوژي کې یو منفي عمل کوي او د لټانو پوره یو نسل یې رامنځته کړی. زموږ مغز ډېر یو ساده اصول لري شاید تاسې پرې پوه شوي وئ هغه دا چې څنګه په کمې انرژي سره زیاته فایده ترلاسه کړي. یو مثال به درکم. مغز انسان ته خوشحالي، تشویق او د انرژي احساس د ډوپامین په مرسته ورکوي. خلاصه د ډوپامین هورمون د مغز سرمایه ده. اوس که مغز په دې پوه شي چې د کوم کار د سرته رسولو په پایله کې زیات ډوپامین لاسته راځي موږ ورته تشویقوي او حتی د هغې فعالیت د سرته رسولو دپاره انرژي برابروي. اوس تاسې خپل ځان تصور کړئ تاسو په دوو حالتونو کې قرار لرئ یو رغونکي یا جوړېدونکي حالت او بل یې غیر طبیعي یا خطرناک حالت دی. جوړېدونکي یا رغونکي فعالیتونه په اوږد مهال کې تاسو ته ګټه رسوي لکه څه چې ستاسې ژوند او صحت پورې اړه ولري. درس ویل چې په امتحان کې ښې نمرې راوړئ او یا مطالعه کول چې په یو موضوع باندې پوه شئ یا یو کارمند چې د خپل د وړتیا د لوړولو دپاره کار کوي او یا هم یو ورزشکار چې د ورځې سخت ورزش کوي یا هم زما غوندې یو کس چې تعلیمي، ساینسي یا معلوماتي ویډیوګانې جوړوي تر څو په ټولنه کې مثبت تغییر راشي. دا ټول رغونکي فعالیتونه دي. خو بل حالت یې خطرناک حالت دی. په دې حالت کې داسې فعالیتونه دي چې د لږ زحمت سره ډېر ډوپامین ترشح کوي لکه یو څوک موبایل راواخلي او 10 دقیقو دپاره بې فایدې پکې ګوتې ووهي لکه ټیک ټاک وګوري، انسټاګرام وګوري. په دې سره د دې مغز 10 واحده ډوپامین ترشح کوي. دا هغه ځای دی چې اوس د ستړیا اصلي ریښې ته ورسېدو. د انسان په مغزو کې یو ډول جګړه روانه ده د رغېدونکو او لنډمهاله فعالیتونو ترمنځ. په رغېدونکو فعالیتونو کې زیاته انرژي مصرفېږي، زیات وخت ته اړتیا ده او همدارنګه که سر ته ورسېږي لږ ډوپامین ترېنه لاسته راځي. ښه مثال یې دا دی چې یو کس 8 ساعته فزیکي فعالیت کوي، زحمت وباسي، انرژي مصرفوي خو په ټوله ورځ کې 10 واحده ډوپامین لاسته راوړي او په مقابل کې بیا بل کس د 10 دقیقو دپاره ټیک ټاک ګوري، انسټاګرام ګوري، دا بیا په نیم ساعت یعنی 10 دقیقو کې 10 واحده ډوپامین لاسته راوړي. لکه څنګه چې مخکې مو وویل دا د مغز میکانیزم دی چې تا هغې فعالیتونو ته وهڅوي چې لږه انرژي پکې مصرف شي او ډېر ډوپامین لاسته راوړل شي. ښه مثال یې دا دی کله چې ته مطالعه کې ګوتې دې خارښ کوي چې باید موبایل راواخلم او موبایل وګورم. دا د دې د وجې دی چې مغز ډوپامین غواړي. اوس که دلته ته د مغز په دې میکانیزم باندې لاړ شي او موبایل راواخلې 1 ساعت، 2 ساعت او 3 ساعته بدون د هدف نه استفاده کړې نو دلته ستا بدن زحمت نه وباسي، انرژي دومره خاص نه ضایع کوي او په مقابل کې ډېر ډوپامین لاسته راوړي. نو دا هغه ځای دی چې بدن یو بل حالت ته سوق کیږي چې د ستړیا په نوم یادیږي. که په ټولنیز ژوند کې یو مثال درکم چې ښه پوه شي دا ډیره یوه ساده خبره ده. مثلا یو کس راځي او بل کس ته وایي چې تا ته زه لږې پیسې در کوم خو ته به ما ته ډېر کار کوې. بل کس راځي همدې کس ته وایي چې نه تا ته زه ډېرې پیسې هم در کوم او کار هم ما ته کم کوه. نو کس دا دویم کس انتخابوي ځکه چې کار هم کم دی او پیسې هم ډېرې دي. په طب کې دې عمل ته ډوپامین ډي سینسټایزیشن وایي چې همدغه د انسانانو ژوند بې نظمه کړی. اوس نو شاید ته ووایې چې دې نو څنګه د انسانانو د ژوند روش خراب کړی. راځه بل رقم یې درته وایم. کله چې د انسان مغز د زحمت نه بغیر ډوپامین لاسته راوړي دې حالت ته موږ په طب کې ډوپامین ډي سینسټایزیشن وایو. په دې ډول ژوند کې د انسان د ژوند اصول نه مراعات کیږي. خلک ناوخته ویده کیږي، ناوخته پاڅیږي، فزیکي فعالیتونه نه کوي، غیر صحي خواړه خوري او ټوله ورځ په انټرنیټ او اجتماعي شبکو کې تیروي. دا ډول خلک اکثرا ذهني فشار لري، د ډول ډول ناروغیو سره مخ وي، رواني ستونزې لري او حتی په ژوند کې د خوشحالیو احساس یې کمیږي. اوس به تاسو وایئ چې د حل لاره یې څه شی ده؟ داسې مو کله پرېږدم په تفصیل یې درته وایم. د ساینسي چینل له لارې خو بې ساینسه خبره نشم کولی او بله دا چې د موضوع د پوهېدو لپاره باید د هغې ریښې مطالعه کړو او دا مشکل له اساسه حل کړو. د نیوروساینس له نظره باید پوه شو چې د انسان په مغز کې څه پېښېږي او څنګه دا مشکل په خاموشۍ سره د انسان تشویق له منځه وړي. جالب حقیقت خو دا دی چې د انسانانو مغزو د سر د خوا نه تکامل کړی دی. یعنی زمونږ د مغزو شاتنۍ برخه زمونږ د مغزو ابتدایي برخه ده کوم چې د لمبیک سیستم په نوم یادیږي. په همدغه لمبیک سیستم کې زمونږ ټول د حیواني خواصو کوډونه موجود دي لکه کله چې وږی کېږي ډوډۍ خوري، د نسل د زیاتېدو دپاره جنسي غریزه، په جنګ کې دا فیصله چې جنګ وکړي یا وتښتي، دا ټول په لمبیک سیستم پورې اړه لري. بله خبره دا ده چې د دې هر عکس العمل دپاره ډوپامین ډېر ضروري دی. ډوپامین په هایپوتلامس کې ترشح کیږي او همدغه هایپوتلامس د لمبیک سیستم یوه برخه ده. اوس نو زمونږ د مغزو هغه برخه چیرته ده چې موږ نه انسانان جوړوي؟ هغه د مغزو مخکینی ساحه ده چې د پری فرنټل کورټکس په نوم یادیږي.
د مغزو همدغه برخې په ډیرو محدودو تیل لرونکو حیواناتو کې تکامل کړی دی. وروستیو څېړنو وښوده چې د مغزو همدغه پری فرنټل کارټکس برخه ده چې موږ نه انسانان جوړ کړي دي. توري، لغتونه، احساسات، عواطف، د راتلونکي دپاره پلانونه او بیا همدغه پلانونو ته د عمل جامه اغوستل د دې برخې وظیفه ده. همدغه برخه ده چې د انسان نه یو ځیرک او ذهین موجود جوړ کړی دی. د راتلونکي دپاره پلانونه نیسي، ټولنیز یې ګرځولی دی او ورځ تر بلې ترقي کوي. د مغزو د دې برخې نه پرته انسان فقط یو حیوان دی. ګوره یو مثال به درکم. په حیواناتو او انسانانو کې لیمبیک سیستم یو بل ته ډیر ورتوالی لري. مثلا یو زمری وږی کیږي، همدا لیمبیک سیستم ورته وایي چې لاړ شه ښکار وکړه. که انسان وږی شي هغې ته هم همدا لیمبیک سیستم وایي چې ځان ته د ډوډۍ غم وخوره. خو د پری فرنټل کارټکس برخه انسان ته دا توانایي ورکړې چې د راتلونکي دپاره پلانونه جوړ کړي. مثلا یو انسان 4 کاله په یو پوهنتون کې درس وایي د دې په خاطر چې د خپلې خوښې رشتې کې بیا کار وکړي. بل خوا به ته یو حیوان پیدا نه کړي چې دا د 4 کاله د دې خاطره درس ووایي چې د نورو حیواناتو تداوي وکړي یا دوی ته د پټن ځایونه جوړ کړي. خلاصه دا هر څه د انسان د پری فرنټل کارټکس پورې اړه لري، کوم چې په نورو حیواناتو کې دومره انکشاف نه دی کړی. یوه بله ژوندۍ بیلګه یې دا ده چې د فینیس ګیج په نوم باندې د اورګاډي یو کاریګر و چې د کار په جریان کې یو میله راځي او د هغې د مغزو د مخکینۍ ساحې څخه تیریږي. دغه ساحه یې تخریبوي. دا خو ژوندی پاتې کیږي، خو ټول خواص یې د حیواناتو کیږي، چغې وخي او ځان نشي کنټرولولی. دې نه معلومیږي چې پری فرنټل کارټکس په انسانانو کې څومره مهم رول لري. دې شکل ته وګورئ. د انسان د مغزو ټولې هغه برخې پکې لیدل کیږي چې د انسان خواص ورپورې تړلي دي. 1 لیمبیک سیستم، 2 پری فرنټل کارټکس او 3 انسولا، کوم چې د تصمیم نیولو مرکز دی. پوهیږئ انسولا څنګه کار کوي؟ اصلا دې برخې ته د دې 2 نورو برخو نه سیګنلونه راغلي دي. دا برخه دا سیګنلونه مطالعه کوي او د دې سیګنلونو په اساس بیا خپل تصمیم نیسي. مخکې مې وویل چې پری فرنټل کارټکس هوښیار دی، په هر څه پوهیږي، د ښه او بد تفکیک کوي، هر څه سنجوي. خو بل طرف بیا لیمبیک سیستم نادان دی، هر څه غواړي، زرې غواړي او په کم زحمت یې غواړي. اوس نو قصه دلته جالبیږي. مخکې مې ویلې چې لیمبیک سیستم د انسان ابتدایي مغز دی. میلیونونه کاله وړاندې همدغې برخې انسان ته تصمیم نیولو. اوس که د انسان دا 2 نورې برخې کار پرېږدي بیا د تصمیم چارې لیمبیک سیستم په لاس کې اخلي. او کله چې لیمبیک سیستم د تصمیم چارې په لاس کې واخلي پوهیږي چې څنګه تصمیم نیسي، ځکه په دغې ځای کې ټول د حیواني خواصو کوډونه دي. که لیمبیک سیستم د تصمیم چارې په لاس کې واخلي انسان تل داسې فعالیتونو پسې ګرځي چې کمه انرژي پکې مصرف شي او ډیر ډوپامین لاسته راوړي. که واضح درته ویم انسان داسې فعالیتونو پسې ګرځي چې کم زحمت وباسي او ډیر راحت لاسته راوړي. مثلا ته موبایل راواخلې، انسټاګرام خلاص کړې، ټیک ټاک خلاص کړې، که یوه ویډیو وګورې همدا لیمبیک سیستم تا ته وایي چې بله وګوره بله وګوره، ځکه د هر ویډیو کتلو سره ستا په دماغو کې ډوپامین ترشح کیږي چې تا ته د لنډ مهال دپاره خوشحالي درکوي خو د اوږد مهال اهداف دې وژني. بله دا چې په دې کار سره د پری فرنټل کارټکس او انسولا ترمنځ ارتباط هم ضعیفیږي. دا په دې معنی ده چې لیمبیک سیستم نور هم قوي کیږي او د انسان په خواصو باندې حاکمیت پیدا کوي او هغه چارو پسې ګرځي چې فقط انسان ته ډوپامین پیدا کړي، که هغه د سمې لارې نه وي او که د غلطې لارې نه. د نیورونونو په نړۍ کې یو اصل دی، که یو نیورون فعال شي هغه د نورو نیورونونو سره اړیکه ټینګوي او د وخت په تیریدو سره دا اړیکه قوي کیږي. د دې معنی دا ده که ته هغه فعالیتونه ډیر وکړي چې زحمت پکې کم وي او راحت پکې ډیر وي ته په دې روږدی کیږي، کوم چې تا نه استراحت طلبه، بې ثباته او بې حوصلې شخصیت جوړوي. که یو ځل د راحت پسندۍ نیورونونه فعال شول بیا به درته واړه واړه کارونه هم ډیر غټ ښکاري او که څوک درته د کار په اړه خبره هم کوي ته به د ستړتیا احساس کوې. دلته یو مثبته خبره هم شته چې د پری فرنټل کارټکس او انسولا ترمنځ اړیکه هم ټینګېدلی شي او دغه اړیکه هغه وخت جوړېدی شي کله چې انسان ځان ته لوړ اهداف وټاکي. اوس د پری فرنټل کارټکس او انسولا ترمنځ د اړیکه به قوي کوو څنګه؟ ګوره دا په نه ویلو سره قوي کیږي. مثلا هغه ټولو کارونو ته نه ووایي چې تا ته په مفته ډوپامین درکوي، یا هغه ټولو کارونو ته نه ووایي چې تا ته بې زحمته ډوپامین درکوي. کار مهم دی خو د ټیک ټاک خلاصولو دپاره د ګوتې خارښ کوي باید نه ووایي. د سهار پاڅیدل او فزیکي فعالیتونه سخت دي خو خوب ته باید نه ووایي. د باندې غیر صحي خواړه چې ګورې باید ووایي چې نه. هر څومره چې تاسې د لیمبیک سیستم غوښتنو ته نه ووایئ په هماغه اندازه د پری فرنټل کارټکس او انسولا ترمنځ اړیکه ټینګیږي چې په دې کار سره د ډوپامین ترشحات هم تنظیم مومي. دې سره به ټول رغونکي فعالیتونه چې تاسو ته په اوږد مهال کې خوښي درکوي د هغې نه به هم خوند اخلئ، لکه درس ویل، په خپلو وړتیاو باندې کار کول او یا ورزش کول.
یوه بله خبره چې ډیره مهمه ده هغه دا چې د هر کار د سرته رسولو دپاره اراده مهمه ده. اراده خپله یو ځواک دی. څېړونکي وایي چې اراده د عضلې په شکل عمل کوي. کله چې ته منفي فعالیت ته نه ووې په هماغه اندازه دا عضله تمرین کوي او لا قوي کیږي. اوس چې د ستړیا په نیوروساینس باندې پوه شو راځئ د دې ویډیو اصلي برخې ته. هغه دا چې څنګه کولی شو په خپل ورځني ژوند کې پر انرژي او د خوښۍ احساس ولرو. د دوامداره ستړیا د ختمولو لپاره تاسو په دوو شیانو تمرکز وکړئ. یو ستاسې ذهنیت او بل ستاسې فعالیت. دا دواړه ستاسو د ژوند لاره ټاکي. د سایکالوژي د نګاه نه ستا په رویه او برخورد کې هیڅ کله تغییر نه راځي تر څو ته په خپل ذهنیت کې تغییر رانوړې. د یو کار د سرته رسولو دپاره ذهنیت 80% رول لري. غټ نه غټ احتیاط هغه وخت بدلیږي کله چې انسان خپل ذهنیت ته تغییر ورکړي. مثلا یو څوک ووایي چې نور نشي توکي نه کوم، نور سهار وخته پاڅیږم، ورزش کوم. ځکه ستا رویه او چلند د هغه تصور نه سرچینه اخلي چې ته د ځان په اړه لرې. تا ته به همیش دا پوښتنه ذهن ته راځي چې ولې په اوس عصر کې خلک د ناکامۍ نه ډېر شکایت کوي. د دې دلیل همدا دی چې دوی په خپل ذهنیت باندې کار نه دی کړی. دوی حتی خبر نه دي چې په اوږد مهال کې دوی ته څه شی خوښي ورکوي، د ژوند دپاره کوم پلان لري او کوم هدف یې ټاکلی. همدغه دلیل دی چې دوی د ژوند په فلسفه نه پوهیږي او ژوند دپاره یو خاص ډیسپلین نه دی ټاکلی تر څو خپل اهداف لاسته راوړي. دا ډول خلک اکثرا د ټولنیزو شبکو د ویډیوګانو نه سخت متاثره کیږي. مثلا یو ورځ د ډاکټر ویډیو وګوري وایي چې زه باید ډاکټر شم، بله ورځ د انجینر د عاید نه خبر شي وایي چې نه زه باید انجینر شم. نو ته خپله فکر وکړه یو څوک چې د خپل ځان سره نه وي وصل دا به د یو کار د سرته رسولو دپاره انرژي د کمه کړي او څنګه به په دې کې تشویق پیدا شي. نو د ټول نه مهمه خبره دا ده چې په ژوند کې یو مشخص پلان ولرې. داسې یو پلان چې په اوږد مهال کې تا ته خوښي درکړي، په تا او ستا په چاپیریال کې مثبت بدلون راوړي چې دا خپله یوه انساني غریزه ده. اوس نو شاید ته ووایې چې دا نو څه ډول غریزه ده. ګوره وایم یې درته، د انسان اساسي غریزې چې دي کور، کالي او ډوډۍ ده. د دې نه که مخته لاړ شي بیا د انسان عاطفي یا ټولنیزې غریزې دي لکه واده کول، اولاد لرل او داسې نور. خو که د دې نه هم مخته لاړ شي بیا د انسان د ودې او پرمختګ غریزه ده، کوم چې ډیره مهمه غریزه ده. همدغه غریزه ته اړ باسي چې ته په خپلو وړتیاو باندې کار وکړې او په خپل چاپیریال کې مثبت تغییر راوړې. اوس شاید زیاتره ملګري دا پوښتنه وکړي چې په ژوند کې کوم هدف وټاکم. ګورئ د هر چا د ژوند هدف متفاوت دی. تاسې باید د خپل ژوند مطابق یو هدف ځان ته وټاکئ یا داسې هدف وټاکئ چې په اوږد مهال کې تاسو ته خوښي درکړي. زما په نظر د سلو اخوا دېخوا هدفونو نه دا بهتره ده چې یو هدف ځان ته وټاکئ تر څو په دې متمرکز پاتې شئ. په دې سره به ټول واړه اهداف په خپله ترلاسه شي. اوس راځو دویم پړاو ته، کوم چې د عمل یا فعالیت پړاو دی. دا تر ټولو مهم دی ځکه په دې پړاو کې ته خپل ذهنیت ته د عمل جامه ورغوندې. اوس که غواړئ په دې پړاو کې بریالی شئ باید مثبت فعالیتونه خپل عادت وګرځئ. که ووایئ چې څنګه، ګوره کله چې یو عمل ته په منظم شکل باندې تکرار کړئ هغه ستا په عادت بدلیږي. بیا همدغه عادتونه ستا د ژوند لاره ټاکي. دلته یوه ډیره جالبه خبره ده، همدغه ستا عادتونه ستا د ژوند لاره ټاکي چې ستا د ژوند لاره بیا ستا ذهنیت ټاکي. یعنی دا دوه طرفه جاده ده، ستا د ژوند لاره ستا ذهنیت ټاکي او ستا ذهنیت بیرته ستا د ژوند لاره ټاکي. اوس چې ستا ذهنیت برابر شو او فعالیت ته آماده شوې دلته مهمه خبره دا ده چې په مشخص وخت کې ځان ته مشخص اهداف وټاکې. مثلا ځان سره ووایئ چې سږ باید په خپلو مهارتونو کار وکړم، چې نوي هنرونه زده کړم. یا ځان سره ووایئ چې سږ باید خپل 10 کیلو وزن کم کړم چې ښکلی اندام ولرم. یا په ټولنیز ژوند کې ځان سره ووایئ چې د منفي خلکو فاصله اخلم او نوي دوستان ځان ته پیدا کوم. او یا ځان سره وایئ چې سږ باید څومره کتابونه مطالعه کړم. دا ډول اهداف په ژوند کې ډیر مهم دي. همدغه اهداف دي چې تاسو ژوند ته یو سمت ورکوي او تاسو د ژوند په فلسفه پوهوي. تاسو خپل هدف ته ورسیږئ یا نه دا بیا کاملا یو جلا بحث دی، خو تاسو 80% کامیاب یې کله چې د خپل هدف لپاره فعالیت شروع کړئ. وروځئ، تیز ځئ، فرق نه کوي. که سمه لاره مو ټاکلې وي حتما خپل هدف ته رسیږئ. دلته یو خبره درته وکم چې څنګه کولی شي خپل اهداف لاسته راوړي. ګوره که غواړئ خپل اهداف لاسته راوړي باید یو اکشن پلان یا کړنلاره ولرئ. همدغه کړنلاره ستا د ورځني عادتونو په اساس ټاکل کیږي. مثلا ته ووایئ چې هر سهار وخته پاڅیږم او ورزش کوم، هره غرمه به 1 ساعت په خپلو مهارتونو باندې کار کوم، یا د شپې مخکې د ویده کېدو څخه 1 ساعت کتاب مطالعه کوم. ځینې وخت شاید څه چې تاسې غواړئ هغه ستاسې د اکشن پلان په مطابق مخته لاړ نه شي. مثلا دوستان تفریح کوي، ته په هغې کې غیر صحي خواړه خورې
یا کومه ورځ ناوخته پاڅېږي، کومه ورځ درنه ورزش پاتې کیږي، یا کوم نوی شی امتحانوي چې دا هر انسان سره پیښیږي. خو مهمه دا ده چې دا فعالیتونه خپل عادت ونه ګرځئ او بیرته خپل اکشن پلان ته راوګرځئ تر څو خپل لوړ اهداف لاسته راوړئ. دا چې خپل بد عادتونه څنګه په ښو عادتونو بدلولی شو او په موږ کې تشویق پیدا شي، د جیف هیډن کتاب چې د موټیویشنل میتھ په نوم یادیږي درته معرفي کوم. دا ډېر یو ښه کتاب دی، زما په ژوند کې هم ډېر تغییر راوستی دی او زما ژوند یې منظم کړی. نور کتابونه هم شته دی، خو دا ځکه درته پیشنهاد کوم چې دا په ساینسي څېړنو ډېر ولاړ کتاب دی. د دې کتاب لینک په ډسکرپشن کې اچولی، دا کتاب ولولئ، په ژوند کې مو حتما تغییر راځي. په آخر کې باید دا هم ووایم چې مراقبه یا میډیټیشن هم ډیر مهم دی، کوم چې تا ته خوښي درکوي او یا ستا د ستړیا احساس وژني. مثلا عبادت کول، دوستانو سره د زړه خواله کول او یا چکر وهل. څېړنو دا ښودلې چې په دوامدار شکل یوګا کول ستاسې په مغز کې د ډوپامین نیورونونه فعالوي، کوم چې ستاسې دماغ بیا په صحي ډول ډوپامین تولیدوي او ستاسې کنټرول په بدن زیاتوي چې په دې سره به ستاسې د حوصلې قوه زیاته شي. اوس نو په آخره کې یو خواهش دا دی چې دا ویډیو د هغه خلکو سره شریکه کړئ چې تاسو ته ډېر ګران وي او غواړئ په ژوند کې تغییر راشي. په دې هیله چې موضوع درته مفیده تمامه شوې وي. تر بیا ښې چارې.